د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو نیکی هیله مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د لړم عقرب 13مه نیټه ده چې د 2023 کال د نومبر له 3 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته ز عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. کندوز کې د یو جومات د رغولو چارې پیل شوې. بغلان کې د غېږنیونې یو ورځنۍ لوبې ترسره شوې. بدخشان کې د سیرت النبی او د اسلامي تاریخ د سیالیو غوره ګډونوال وستایل شول. او د پوځي ملګرتیا او شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې لږ کېدو څه غواړي. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز کې د یو جومات د رغولو چارې پیل شوې. د کندوز د ارشاد حج اوقاف ریاست مسؤلین په یاد ولایت کې د 150,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو جومات د رغولو چارې د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د ارشاد حج اوقاف ریاست د اطلاعات او عامه پوهاوي مدیر حضرت جان فقیری ویلي چې دغه جومات په 2 پوړونو کې د خیر غوښتونکو کسانو په مالی ملاتړ د 150,000 ډالرو په لګښت د یاد ولایت د چادرې ولسوالۍ په 4 شهید کلي کې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه جومات 19 متره اوږدوالی او 13 متره سور لري چې په یو وخت کې د 0 لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې د کندوز په کچه څه باندې 200 جامع جوماتونه شتون لري. بغلان کې د غېږنیونې ورځنۍ لوبې ترسره شوې. د بغلان د بدني روزنې او سپورت امریت د کوروش فدراسیون په همغږۍ د دې ولایت د اوسیدونکو له لوري په مرکز پل خمري ښار کې د غېږنیونې ورځنۍ لوبې ترسره شوې. د بغلان د بدني روزنې او سپورت امیر قاری محمد امیر امیری وایي چې دغه لوبې د بدني روزنې امریت د کوروش فدراسیون په همغږۍ د ځایي خلکو له لوري د پل خمري ښار په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوې چې پکې ګڼو پهلوانانو د غېږنیونې مینوالو برخه اخیستې وه. بدخشان کې د سیرت النبی او د اسلامي تاریخ د سیالیو غوره ګډونوال وستایل شول. په بدخشان ولایت کې د سیرت النبی او د اسلامي تاریخ د سیالیو د پایلو د اعلان غونډه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیحقي خپرندوی ادارې لخوا په بدخشان کې جوړه شوې وه د 2000 ګډونوالو له ډلې 160 کسانو ته د نغدي جایزو په ورکولو سره پای ته ورسېده. په یاد ستاین غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو سرپرست معین او د باختر اژانس رئیس مولوي ضیاء الحق اکمل وویل چې د هیواد ځوانان باید په دیني او هم په عصري علومو کې بیدار او پوهاوی ولري. نوموړي زیاته کړه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې څو دوی وکولی شي د افغانستان کلتوري، اقتصادي، سیاسي او د ځان بساینې هویت ته وده ورکړي او دا موخه د نوي نسل په سالمې روزنې سره ترلاسه کېدی شي. او وروستی خبر دا چې د پوځي ملګرتیا اوج. شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې لږ کېدو څه غواړي. امریکایي استخباراتو، ناټو، سازمان اروپایي هیوادونو او اوکراین ټولو اړخونو دا منلي چې شمالي کوریا د ځینو په قول 10,000 او د ځینو په قول 12,000 پوځیان د اوکراین پولې ته نږدې کورسک سیمه کې ځای پر ځای کړي، هغه څه چې نه شمالي کوریا او نه هم روسیې تر اوسه په رسمي ډول منلي دي. خو اوکراین د روانې جګړې په اړه د CIA پخواني معلومات رښتیا شوي او ښایي دا هم رښتیا چې شمالي کوریا د خپل پوځونه د روسیې په واک کې ورکړي وي. دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وختونه. لوی الله مو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.